هغه مظلومه جلۍ چې په هند کې بله ورځ د حجاب په خاطر پړولی تر لرې کو. خیر ده د جهاد مشرانو چې هغه مسلمانه جلۍ څوک د حجاب سره نه پرېږدي. ای د جهاد مشره چې ته په هند کې اوسېږې یا دوبۍ کې اوسېږې او مرګ هم درته نږدې ورځ به د الله په حضور باندې الله ته څه وایې. خیر ده دا د ټولو د جهاد د 7 تنظیمونو یا د 8 تنظیمونو ارمانو چې اسلامي نظام ده. په دغه ناسته کې د اسلامي امارت غړو خپلو خبرو کې وویل چې په هند کې مسلمانې ښځې د حجاب په خاطر ځورول کیږي او نړیوالې ټولنې پر وړاندې چوپتیا غوره کړې.